د ټولنې دوه کلتورونه پګتي او دلیت غورځنګونه که څه هم په بیخي بیلو وختونو کې وو، خو په دواړو کې له مسلط او لاسبري کلتور سره د سیال او حریف کلتور د مبارزې او مقابلې زور او شور وینو. د ولسونو په عام پسنده کلچر کې د مسلطو طبقو د بېرحمیو، استثمار او بېانصافیو د افشا کولو لپاره د کیسو د مجلسونو غوندې جالبې وسیلې پیدا کولی شوی. د دې کیسو اصلي اتلان پاچاهان، جنرالان او یا نور لوی مقام او یا هم اشراف نه وو، بلکې هغه کسانو چې له حاکم نظام سره یې مخالفت او د هغه په مقابل کې یې بغاوت کاوه. د دغو کیسو اتلان به د عوامو زامن وو او د عوامو په ګټه به له ظالمانو سره جنګېدل چې عدالت راولي. دغه راز په ولسي کلچر کې ټوکیان، ټګماران او خندونکي ممثلان وینو چې د خپلو چلونو او هنرونو په مرسته به یې د عادي خلکو د ژوند په تیارو کې د څو شیبو خوشحالي او رڼۍ راوسته. ډاکوان او مسلح غله چې د حکومت د قدرت پروا یې نه لرله، د عوامو په کلچر کې سمدستي په اتلانو بدل شول. دغه کسان د خلکو د ځواک او د دوی د ارزوګانو سمبولونه وو. له سیاسي اقتدار سره د دغو کسانو مقابله او مبارزه نه یوازې په کیسو کې بیان شوي، بلکې په سندرو کې راغلي او په خورا شوق او جذبه ویل شوي ده. د هند په شمال کې سلطانه ډاکو عادي خلکو ته د روحي ورکولو الهه شوه. په پنجاب کې نظام لوهار تر اوسه پورې په فولکلوریک ادب کې د هیرو غوندې ستایل کیږي. په سند کې چې قطاع الطریق پروچاندیو ووژل شو، ګڼ خلک یې جنازې ته ورغلل او ډیر وستایل شو، ځکه د مضبوط مرکز او د دولتي ادارو پر خلاف بغاوت کړی و. دغه ادارې او موسسې د سند عوامو ته د ظالمې ښکارېدې. موږ دارنګه مثالونه لږ یا ډیر د هند براعظمګي په بل هر ځای کې موندلی شو. په یو بل مثال کې وینو چې خلکو د اوازو په وسیله د حاکمې طبقې د شرمولو هڅه کړې ده. د اوازو او ګونګوسو کلچر یوه ډیره زوروره وسله ده چې اوس هم د پخوا په څیر په پراخه پیمانه استعمالیږي. په سرکاري رسنۍ او رسمي تبلیغاتو کې واکمن جنرالان او مقامات شریف، سخي او دینداره معرفي کېدل، خو د خلکو په اوازو کې به دا معرفي سرچپه شوه. د عوامو اوازو او ګونګوسو او پسپسي به دوی مستبد، زناکار، بد اخلاق او بېرحمه انځورول. ایټالیایي سیلاني منوسي چې د شاهجهان پاچا په زمانه کې هند ته تللی و، په خپل کتاب سټوریا ډو ماګور کې داسې ګڼي چې داسې اوازې ثبت کړي دي چې په هغو کې د شاهجهان ډیر عیاش او بدلمنۍ راپېژندل کیږي او سلطنتي حرم د فساد ځاله انځورېږي. دغو اوازو او ګنګوسو د سلطنت حیثیت له خاورو سره خاورې کاوه. په ولسي نکلونو لکه هیر رانجا، سسی پنو، سوهني ماهیوال او میرزا صاحبان کې اصلي خبره د ټولنې له منل شویو دودونو او رسمونو سرغړاوی دی چې نکلچیانو به دغه نکلونه په مجلسونو کې ویل او یا به د سندرو په بڼه اوریدل کېدل. خلکو به ورنه الهامونه اخیستل او د هغو نارینه‌و او میرمنو میړانه او زړورتیا به یې ستایله چې د سر په بیه به یې د ټولنې له مسلطو ارزښتونو سره مبارزه کړې وه. شاعري هم د عوامو د کلچر یو اثرناکه وسله وه چې مذهبي تعصبات یې کمول او په خلکو کې زغم پیدا کوه. د شاعري په کابو ټولو ډولونو چې ملایانو، برمنانو، شیخانو او زاهدانو ټکونه شوي او ریاکار او دنیا پرسته معرفي شوي دي، د ولس د کلچر ټولو دغو عناصرو د ټولنې ورځني ژوند ته لاره کول او په پټه خوله د ټولنې نړۍ لید بدلاوه. موږ میلې، لمانځنې او قسم قسم مذهبي او کلتوري غونډې او اجتماعات هم د عوامو د کلچر برخه بللی سو. د دغو غونډو او اجتماعاتو یو مهم اړخ دا و چې طبقاتي توپیرونه یې نه پیژندل. برخوالو به یې له اجتماعي خنډونو پرته په جوش او جذبه سندرې ویلې او نڅاوې کولې. دلته د خان و غریب یا زورور و کمزوري فرق نه و، ټول به سره یو ځای او د جشن خوشحالۍ به یې له یو بل سره شریکولې. سیال او حریف کلچر د بېوسو او بېواکو پرګنو کلچر و
د خلکو پرګنې د موزیک، ادب، تیاتر، داستانونو او فستیوالونو د عام پسنده ډولونو د خپلولو له لارې په ټولنه کې د خپل ځای د پیدا کولو او د زورورو د زور د اوبه کولو لپاره له حریف کلتوره استفاده کوي. دغه کلتور دوی ته شعور ورکوي او د ژوند د ربړو د زغملو حوصله وربخي. کلتوري ارزښتونه او دودونه ټولنه کنټرولوي او د اجتماع د چلند، آدابو، لرلید او له رویې په جوړولو او دغه راز د سیاسي او اقتصادي غورځنګونو په زیږیدو او جوړیدو کې برخه اخلي. ټولنه مادي کلچر چې له ټکنالوژي سره کلک تړلی دی د معنوي کلچر په نسبت چې له سلوک او آدابو سره تړاو لري په اسانۍ مني، ځکه معنوي کلچر د ټولنې له اخلاقي یا ملي پیژندګلوۍ سره غوټه دي. د تاریخ په بهیر کې سیاسي، اقتصادي او اجتماعي ځواکونه د ټولنې جوړښت بدلوي چې ورپسې نوي کلتوري ارزښتونه او دودونه زیږي. د ټولنې لوړې طبقې د خپل برلاسي د ادامې لپاره د کلتور په دغه نوي حالت کې هغه څه خپلوي چې دوی له عادي خلکو بر او بیل کړي. د ټولنې نتلي او ځپلي خلک عوامي کلتور ته مخه کوي چې په ټولنه کې بهتري راولي، البته دوی د لا ډېرو خلکو خیر په نظر کې ساتي.